السلام علیکم ستړي مشي وخت مو په خیر د امپراتور ټي وي چینل څخه یو تازه او مهم خبر ته په خیر راشي د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې تمه ده د راتلونکي جنوري میاشتې په پیل کې د طالبانو حکومت د کندهار والي ملا شیرین اخوند د اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته له استخباراتي او سیاسي چارواکو سره د طالبانو او پاکستان په اړیکو د روان کړکېچ د اواري لپاره هڅې وکړي پاکستاني رسنۍ په دې تړاو نور جزئیات نه دي ورکړي په افغانستان کې د طالبانو د واکمن رژیم دریځ هم په دې اړه نه دی څرګند شوی دا په داسې حال کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم د یو شمیر پاکستاني ملایانو په مشرۍ د یاد شوي هدف د ترلاسه کولو په موخه افغانستان ته سفر کوي د فضل الرحمن د لیدونو کتنو دقیقه اجنډا دا نه دی څرګنده چې هغه په کابل او کندهار میشتي طالب چارواکي ویني پاکستان ته د کندهار د والي سفر په دې مهم بلل شوی چې نوموړی د طالبانو کندهار میشتي عمومي مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته له نږدې کسانو ګڼل کیږي